په یو غرني کلي کې یو غریب هلک اوسېدو چې نوم یې اسلم و. اسلم به د خپلې مور سره چرګې ساتلې او همدغه یې د روزګار ذریعه وه. اسلم ډېر ایماندار او ښه ماشوم. زویا، دا چرګه زموږ آخري امید دی. د اسلم د کور ته شا یوه جادوواله چرګه ده. څوک چې شپه ورشي ویریږي. یوه شپه چې باران ورېده، اسلم د چرګو له کوټې عجیب غږ واورېد. ور ورنږدې شو. ناڅاپه یې ولیده یوه سره زرینه چرګه ولاړه وه. سترګې یې شنې او ځلېدونکې وې. چرګې د وویل: جادو والا زرګه یم، ایماندار پاتې شه. چرګې وویل: زه پخوا انسان وم. یو ظالم جادوګر ما په دیها واړولم. زما جادو به هغه وخت ختم شي چې د کلي خلک رښتیا وایي او ظلم پرېږدي. اسلم په غور واورېدل. سیرګي ویل چې د کلي ځینې مشران د یتیمانو حق خوري او خلکو سره دروغ وایي. اسلم سوچ کې شو. پوه شو که دا خبره ونه شي جادو به ختم نشي. سبا سهار اسلم جومات ته ولاړ. د کلي خلک راټول وو. اسلم په ډاډه غږ ویل: موږ باید رښتیا ووایو. ظلم مه کوئ. د یتیم حق مه خورئ. ځینې خلک غلي شول، ځینې شرمېدلي شول. ناڅاپه رڼا خپره شوه. جادوواله سیرګه د خلکو مخې ته راغله. رڼا زیاته شوه او سیرګه بیا انسان شو. هغه وویل: رښتیا تر ټولو لوی جادو دی.